بشیره بشیره وای زما د بتور زوی خو به خپله راشیره وای را بشیره بشیره وای زما بتور زوی خو به وایه زویه وای الله دې راوله ستړی مه شي زویه ادې څنګه ښه یې زویه ته څنګه یې ادې دا څنګه چې ځنګل ته لاړلمه وای زویه مور در باندې پوره شه دا په ځنګله کې چې شګه وخته چې ځناورو نه یې خوړلی زویه ادې چې لاړمه که نه ځنګل نه ووتم یو دښته وله چې همداسې سر و اخر نه ښکاري چې زم نه پکې سیند شته نه ځنګل ښکاري نه اوبه ښکاري او نه ونه ښکاري چې یو ځلي راپسې یو لیوه رامنډه کړه وای جان لیوه او عادي لیوه چې رامنډه کړه یو ځلي تېنه ونې ته وختلمه وای زویه ته خو وایې چې هلته دښته وه نو ونه د کومه ځای نه شوه نه دې توبه هغه غلط شومه ونه نه وله یو ځلې مې غره ته منډه کړه غره وختلمه وای زویه ته خو وایې چې هلته دښته وه نو غر د کوم ځای نه شو نه دې رښتیا غلط شلمه غر نه و ځان مې سیند ته وغورځو وای زویه سرخوړلې دا ته څه وایې ته خو وایې چې هلته ټوله دښته وه نه اوبه وې نه ځنګل و هېڅ شی نه بې دا سیند د کوم ځای نه راغی ښځه بیا پرېږده چې لیوه مې وخوري ته نو یو رقم خبره هم نه منې عادي نه مې پرېږدي نو څه وکړم پرېږده چې لیوه مې وخوري وای خدای دې نه کړي زما باتوره زویه منم هر چې من ښه بیا چې شی وشو عادي چې لاړلم که نه بیا ځنګل ته لاړلمه د زمري نه مې لکۍ غوسه کړله له ځان سره مې راوړله هلته بیروني ښه ده وای زویه چې لکۍ دې تېنه راوړله دا سر دې ولې تېنه رانهوړه دې خبره بله وه که نه سر تېنه بل چا غوس کړی و ځکه تېنه ما لکۍ غوسه کړه وای آفرین زما باتوره زویه هغه زویه داسې چل وکړه چې ته دا ملۍ ورکوټې سپینه کړه زه به دا نوره سبزي ځای په ځای کړمه ښه زویه الله تا نه مې زار کړي څه شی وشو ګوته مې غوسه شوله سرخوړلې یې خاړې دې مسر شه د پلار غوندې لابوی او د سبزۍ سره دې ګوته خرابه شوله او اوس وینې ته ژاړي لږ صبر وکړه چې